بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر مهربان او بخښونکی ذات ده او مهرباني د هغه له ذات سره لازمه ده. زه غواړم چې ډېر په لنډه توګه د وینډوز پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. مخکې له دې چې د وینډوز پروګرام تاسو ته په لنډه توګه واضح کړم، اول د کمپیوټر باره کې لږ معلومات درکول غواړم. واټ از کمپیوټر؟ کمپو خپله حساب ته وایي، لاتین ورډ دی، او ټي ای آر چې سره یوځای شي کمپیوټر خپله ناون دی، یعنی حساب کوونکی. کالکولیټر ډیفینیشن به دا رقم وکړو چې کمپیوټر is an electric device which can able to calculate, process and store the data. Computer speed is 100% faster than the human being. کمپیوټر یو برقي آله ده چې هغه کولی شي حساب وکړي، عملیات وکړي او په ځان کې مختلف معلومات ثبت کړي. او د کمپیوټر سپیډ چې ده 100% د انسان له فعالیت څخه تیز دی. کمپیوټر بیا دو بخشه لري. کمپیوټر پارټس دي، هارډویر او سافټویر. هارډویر داسې تعریف کولی شو چې فزیکل باډي اف کمپیوټر that we can see and touch. ظاهري شکل د شی ده د کمپیوټر ده چې هغه موږ وینو او ټچ کړو، لکه مانیټر سو، سی پی یو سو، سپیکر سو، ماوس سو، هر شی صرف ټچ کړو او وینو. دوم ده سافټویر. سافټویر ا پروګرام، دا فزیکل باډي نه ده. ا پروګرام that we can see but we can't touch. دا موږ وینو خو ټچ کولی نه سو، لکه وینډوز پروګرام سو خپله، آفیس پروګرامونه سول، ویژوال بیسک سول او نور داسې مختلف سافټویر وي. سافټویر به داسې لنډ وایي چې کمپیوټر منځ کې څه شی دي، اغوند شی دي سافټویر دي چې موږ وینو خو ټچ کوی نه سو. دا ولنډ معلومات د کمپیوټر باره کې. اوس وینډوز، مایکروسافټ وینډوز ډیفینیشن به داسې وکړو چې it is a system software which operate all hardware system. دا سیستم سافټویر دی. سیستم سافټویر هغه ته وایي چې هغه باندې کمپیوټر جوړیږي. دا سیستم سافټویر دی which operate all hardware system، چې هغه تقویه کوي، جوړوي غون هارډویر سیستم. د موږ هارډویر کې کومه خرابي وي هغه دا څنګه کوي، تقویه کوي، جوړوي. دوم ډیفینیشن دا رقم وکړو چې it is a key for all activities of computer which has visible graphics، چې هغه لري ښکاره څه شی، ښکاره عکسونه، رنګونه، لکه داسې ده. دا یو کلي ده د غونډې کمپیوټر د فعالیتونو لپاره. یعنې چې مثلا کله موږ کمپیوټر خراب وي چې دا ته پکې انسټال نه کړې نو ته یو کار هم پکې نشي کولی، یو پروګرام هم نشي انسټالولی. نو دا یو کلي شوه د نورو پروګرامونو د غونډې کمپیوټر د فعالیتونو لپاره. امید لرم چې په دې تعریفونو پوه شوي یاست. کله چې ته یو وینډوز پروګرام انسټال کړې په خپل کمپیوټر کې، نو تا ته به دا رقم دې ته چې وایي، دا رقم ته به ایریا راسي، دې ته ډیسکټاپ وایي، دې ته وایي آیکانونه. هر کمپیوټر کې به دا راځي، مثلا دا آیکانونه دي او دا ډیسکټاپ ته. نو اول معرفت به یې سره وکړو، د آیکانو سره یې وکړو. مای کمپیوټر د مای ډاکومنټ، ریسایکل بن ده او نیو فولډر ده، دا حتما وي، حتما دا پکې څه وي دلته پکې موجود وي. اول مای کمپیوټر ته راځو. مای کمپیوټر به داسې ووایو چې it is a brain of computer which is divided into different parts. Each part is called what? Drive. دا وایي مغز کمپیوټر دی ټول، چې دا په مختلفې سویل سوی چالي چې دی چې وایي ډرایو وایي. د مثال په طور که دا موږ خلاص کړو، دې ته چې وایي سی ډرایو، ډي ډرایو، ای ډرایو او اف ډرایو او داسې نور. چې مثلا مختلفې سوی سره سوی دی، ار یې چې دی چې وایي ډرایوونه، دا ډرایوونه چې دې کې موږ چې کولی شو هر رقم خپل ډیټا پکې شي کې سټور کولی شو، ذخیره کولی شو. بل دا مای ډاکومنټ. په مای ډاکومنټ ان مای ډاکومنټ all the recent file of Microsoft Office are existed. مای ډاکومنټ کې غونډ د افیس پروګرامونو موجوده فایلونه پکې چې موجود وي. مثلا دا که خاص کړو غونډ فایلونه پکې څنګه وي موجود وي.
د مثال په طور مثلا که ته هر پروګرام ته لاړ شې، مثلا د ورډ پروګرام مې خلاص کو، دلته چې ته کوم یو فایل ولیکې ډایرکټ به چېرته ځي؟ مای ډاکومنټ ته ځي. یعنې غونډ موجوده فایل د افس پروګرام چېرته ځي؟ مای ډاکومنټ ته ځي. فار ایگزامپل دلته کوم this is a car. دا د سیف کومې چا په نوم باندې؟ د سعید په نامه. دا ما انټر کو ډایرکټ به چېرته ځي؟ مای ډاکومنټ ته ځي. دا موږ که ډاکومنټ کې وګورو سایل به چې راغلی وي دا ده. یعنې مطلب دا شو چې غونډ د مایکروسافټ آفس فایلونه چېرته ځي چې موږ یې سیف کړو، او ډایرکټ بای ډیفالټ چېرته ځي؟ مای ډاکومنټ ته ځي. بل د ریسایکل بن. recycle bin, it is like a basket which exists all the deleted files. دا basket غوندې. basket معنا خیرنداني یا کثافتداني چې موږ کوم غیر ضروري فایل نه موږ دې ته چیک کوو، سینډ کوو. د مثال په طور کې دا زه خلاص کړم، هماغه سید فایل دی ما سره، دا مثلا بیکاره فایل دی، ما ته په کار نه دی. رایټ کلیک به پې وکړې او ډیلیټ به ووایې. دلته څه درته وایي؟ are you sure you want to send Said to recycle bin؟ زه ورته هم یس جی سینډ کومه. دا دلته چیک کو، یس مې کلیک کړو، دا مې بند کړو، زه اوس راځم ریسایکل بین ته ګورم سید فایل پکې چې دا موجود ده. مطلب دا شو چې کوم ډیټ فایل نه وي هغه چېرته ځي؟ ریسایکل بین ته ځي. خیر اوسې. بل دا نیو فولډر. نیو فولډر څه ده؟ نیو فولډر خو it is like a cupboard، دا د انوارۍ په شکل ده. what we want we can put it in. څه شی موږ وغواړو هغه موږ پکې اچولی شو. د مثال په طور دا که ما خلاص کو او ورکوټه مې کو، چې کوم رقم فایل ته پکې وراچوې هغه به څنګه سي؟ دې کې ځایږي. انوارۍ غوندې دی، چې چی غواړې هغه کې ته ورکې اچولی شې، بس خپله کې وراچوه نو. دا بېرته بند کړه، بیا خلاص کړه، ګورم دا ما فایلونه پکې موجود دي. بس کوم رقم فایل وراچوې بس کې وراچوه. انوارۍ کې خو سړی هر شی واچوي که نه. امید لرم چې د آیکنو هغه باندې هم تاسو څنګه سوي معرفت سره شناخت سوي وي. بل راځو د وینډوز پروګرام زه سټارټ له خیره له نوټ پیډ څخه کومه. نوټ پیډ به داسې ډیفینیشن وکړو چې it is a primary program of WordPad. It is used for text and HTML files. دا ابتدایي پروګرام دی ورپیډ دی. ورپیډ به موږ دې نه پس له خیره ډسکس کړو. ابتدایي پروګرام یې دی چې مثلا دا کې ته لیک کار وکړې دا ته ورپیډ کې لږ اساني پیدا شي. use for text and HTML files دا استعمالیږي د ټکس او د HTML فایل لپاره. ټکس من خپل خط او HTML فایل معنا چې مثلا دا ویب سایټونه پکې جوړي شي لکه مثلا www.google.com داسې نور. د مثال په طور باندې زه راځم سټارټینګ څنګه کومه د نوټ پیډ لاړ به سم سټارټ مینو ته، پروګرام ته به لاړ سم، اکسیسریز ته به لاړ سم او نوټ پیډ پروګرام به څنګه کم کلیک. کله چې نوټ پیډ پروګرام موږ خلاص کړو موږ ته به دا رقم یو شکل څنګه سي ظاهر شي چې د شنې کرښې ته څه وایي؟ ټایټل بار. د درې بټن ته څه شی وایي؟ کپشن بټن یا کپشن باکس، چې په دې باندې څه کېږي؟ مینیمایز معنا لاندې راغورځي، ورکوټه کېږي نه، یعنې لاندې راغورځي. بیا کلیک کوي بیرته به جګ سي. دې باندې څه کېږي؟ دې ته وایي میکسیمایز، مطلب دا چې پروګرام پې څه کېږي؟ غټېږي. او دا بل دا چې کلوز بټن چې دا کلیک کوي پروګرام پې څه کېږي؟ بندېږي. بیا راځو ورته پروګرام خلاصوو. دې ته چې وایي مینو بار. مینو بار وایي دې ته. دې سپینې پردې ته چې وایي پیډ وایي یا پیج وایي، او دې ته چې وایي سټیټس بار. ښه دا به غټ کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. سټارټ کولو نیو څخه نوټ پیډ. نوټ پیډ خپله نوټ خپله خط ته وایي که نه، او پیډ معنا هغه پیج یا صفحه خپله نوم څخه معلومیږي چې نوټ پیډ معنا خپله ټکس لپاره یوز کېږي. راځو اول چیز ته راځو له خیره فایل مینو ته راځو، نیو ته راځو. نیو څه معنا؟ نیو په وینډوز پروګرام کې موږ ویلی شو چې یو پیج پاکوي. مثال په طور باندې زه دلته لیکمه I am a teacher. د مثال په سره I am a teacher. مثلا دا خط نور هم ما سره ولیکو، دا ما ولیکه، غواړم دا پاک کړم. زه دا څنګه پاکې؟ نیو کمانډ خپله معلومیږي، نیو خپله وایي نوي ته یا پاک ته. نو دا چې نیو زه کلیک کړم دلته ما ته آپشن یې راسي چې ډو یو وانټ ټو سیو دا چینج. دا چینج تا پکې راوځي، دا سیو کړئ
که سیف کې یس وه که نه سیف کې نو ووهه نو موږ خو سیف کوو نو زه خو د نیو په هیله راغلی یم چې د نیو په هیله راغلی نو نو ووهه پیج ورته څنګه کړم صفا کړم دا وګورئ تاسو مخکې چې وسو پیج صفا سو دلته مخامخ ورته کنټرول ان لیکلی دې ته وایي شارکټ کی څه شی شارکټ کی آفرین کنټرول ان مطلب دا ده چې کله ما سره ماوس نه وي زه به په کیبورډ باندې کنټرول ان پریس کړم نو ته ماته پیج په خپله څنګه کې پاک کې د مثال په طور ګورئ زه دلته لیکم دا خط غواړم په کیبورډ باندې څنګه کړم او دا پاک کړم زه اوس کنټرول ان نیسم تاسو به میسج راغی میسج راغی که نه هماغه خبره ده زه نو بیا ورته وهم انټر کوم چې شو صفحه نه وسوله نو مطلب دا ده چې دې خوا چې کوم شیان ورته لیکلي د کنټرول سره دې ته وایي شارکټ کیانې مطلب دا ده چې کله ماوس نه وي ته کولی شې له کیبورډ څخه هم استفاده وکړې دا کمانډ بل د اوپن خپله څه ته وایي خلاص ته وایي دلته مطلب موږ داسې نه اخلو چې اوپن کې موږ کتلی شو چې یو فایل منځ کې څه دي کنټرول او باندې هم راځي نو دا ټه کلیک کړه ما سره یو فایل موجود ده په نامه دی ټیچر دې نه مطلب دا دی دا هغه درته معرفي کړم چې ما ریسنټ ډاکومنټ مطلب دا چې ما کوم ریسنټ فایلونه دي هغه نه ته غواړې تا فایلونه دلته دي دا اخلې مثلا کومې تاسو کمپیوټر کې موجود دي دا ریسنټ فایلونه تا سره موجود دي چې هر یې غواړې دې وکړې دې نه غواړې که نه ډیسکټاپ کې تا فایل ده که نه ډاکومنټ کې ده که مای کمپیوټر کې ده او که نورو کوم پروګرامونو کې ستا کمپیوټر شاعري که نورو کوم کمپیوټرونه کې تا کمپیوټر شیر وي دا نورو سره هغې نه راخلی فعلا زه ما ډاکومنټ نه راخلم اول ټیچر دی دا ټیچر ده بس به اوکې اوپن کړم خپله به چې سي ماته دا فایل منځ وښیي د فایل منځ کې څه دي مثلا داسې دا ټیچر دی فایل منځ ده د فایل منځ کې څه دي اوپن مې که ټیچر فایل کې څه شی دي دس ایز ا ټیچر دا فایل منځ موږ وکتو مې لرم چې په اوپن باندې هم پوه شوي بیا راځو ورته بل دا سیف کمانډ سیف خپله څه ته وایي محفوظ ته وایي موږ د کمپیوټر یو هدف ویلې کمپیوټر سټور د ډیټا کمپیوټر ځان کې معلومات ذخیره کولی شي مثلا دا یو زه درته لیکم دا نمبر ده مثلا دا یو نمبر شو ما نه دا څوک سبا ته غواړي او راته وایي چې دا کمپیوټر کې ته وساته نو زه به کمپیوټر کې دا څنګه ساتم که دا پروګرام زما که وخت نه ساتل کېږي نو زه به راسم سیف ته راسم سیف خپله ساتلو ته وایي کنټرول اس سره کولی شئ دغه دی چا په نامه باندې صف کومه مثلا نوم به درنه غواړي دلته د نمبر په نامه چې کومه نمبر په نامه مثلا سیف کړو په کوم ځای کې سیف کوي په دې ځای کې سیف کوي په ډاکومنټ کې په دې کې کومې وکړي صحیح شو دلته څه شي دی مثلا د پریویو درته ښیي تا د آیکن سټایل درته ښیي په کوم سټایل کې درته راشي دا اوپن کې هم دا اوپن کې هم دغه کار کوي ټایټل په دې رقم باندې راشي په دې رقم او په دې رقم او که په دې ډیټیلز ورکوي هر تاسو غواړئ صحیح ده دا نوی فولډر راولي چې کلیک کړئ د فولډر راځي دا صحیح ده دې باندې بېرته بیک ځي صحیح شو او دې باندې څه کړي دې باندې بیک ځي دلته هم جیر انتخاب شي دلته هم جیر انتخاب شي کوم ځای کې چې ته دا غواړې دا فایل څنګه کې سیف کړې زه فعلا په ډاکومنټ کې سیف کومه ډاکومنټ کې سیف کوي کوم یو ټیکسټ ډاکومنټ کې سیف کوي که آل فایل مثلا هر رقم فایل نشته وي هغه کې سیف کوي زه ورته نه ټیکسټ ډاکومنټ کې سیف کوم دا ټیکسټ فایل دی سیف یې کې چا په نامه نمبر په نامه باندې دا زه اوس بند کړم د مثال په طور زه یو 50 ورځې بعد راغلم د مثال په طور یو کال بعد راغلم همداسې نور نوټ پیډ ته راغلم نه ما همغه نمبر په کار شو نو زه به کوم ځای کې ګورم اوپن ته به راځم اوپن کې به ګورم که نه همغه فایل ماته فایل من چټه کتی شو اوپن کې کتی شو نمبر به کلیک کې او اوپن به پریس کې دا ته همغه فایل څنګه شي همغه فایل به تاته څنګه شي ظاهر شي فایل منځ به ته وګورې نن تاته په کار شو یا څو ورځې بعد تاته په کار شو ته به یې رااخلې دا بل دا سیو از دا کار کوي چې دغه نمبر خو همدا یو نمبر ده همدا فایل یو فایل ده مختلف نومونه ورکوي یو د نمبر په نوم موږ سیو کړی ده غواړي د بل چا په نوم یې سیف کړو دا هغه وخت کې سیو از ډېر مفیده وي چې کله د سیو فایل ته اوپن کې به دغه نه سیو از کار وکړي دا به ډېر ښه دا مثلا سیو از مې واخیستو و د نمبر په یو دا نمبر چې دا خپله د نمبر په نوم باندې چې دا سیو ده د بل چا په نوم غواړئ زه ورته یم مثلا چا په نوم باندې د امیر په نامه باندې سیو مې کړه کوم ځای کې سیو کړی دا ما خپل جونی ټایپ ده بس سیو مې کړه دا سیو از دې لپاره پکارېږي چې مثلا اوس څوک دلته راشي
نمبر خپل ډیلیټ نمبر دا ډیلیټ کی نمبر فایل څنګه کی ډیلیټ کی رائټ کلیک پیو کی او ډیلیټ کی او یس کی نمبر فایل خو ډیلیټ شو کنه نو زه خو اوس پیږم چې خیر نمبر یې ډیلیټ کو راځم چې شته دې ته راځم زه خو پیږم چې ما په سیواز په امیر باندې هم کړی ده یعنې مطلب دا سو اوپن ته به راسم امیر به اوپن کم او دا وګورم هغه نمبر پکې ده مطلب دا ده چې فایل هماغه یو فایل سو مختلف نومونه ورکړو چې نه به کار اخلو سیواز نه به کار اخلو امیدوارم په پوه شوي پیج سیټ اپ پیج خپله څه ته وایي پیج خپله صفحې ته وایي سیټ اپ معنا د هغه برابرول تا خط هر څه ولیکې غواړې هغه برابر کړي بیا پرنټ لپاره دلته به راځو چې شته راځو دلته مختلف سایزونه دي چې کوم یې ته کلیک کړل د پریوي کې څه راځي چینج راځي دا وګوره مختلف خو موږ به کوم یې واخلو A4 ځکه چې د پرنټر لپاره سټنډرډ سایز A4 دی خیر اوسې سورس موږ په ورډ پروګرام کې انشاءالله په ډیټیلز وایو بل د پورټریټ مثلا د ورقې سټایل دی چې ته ورقه په اوږدو راباسې او کنه لینډسکیپ معنا د شادنامې او بعضې مثلا داسې حاضرګانې چې دي د هغه په سټایل راباسې مثلا ما پورټریټ واخیستله اوس دلته راځو چې لیفټ له خوا نه دا خط څومره دې خوا سي څومره نه دې خوا وي مثال په طور زه ورکومه لس دا وګوره لږ دې خوا سو که زه شل ورکړم دا صحیح شو دا وګوره لږ دې خوا سو زه 10 ورکړم صحیح شو مثلا دا رقم دلته صحیح شو بل د هیډر او فوټر مثلا دلته ما ولیکه په هیډر کې ما ورته کړم د نیم of الله ما ورته ولیکه مقدس کلمه ورته ولیکله فوټر کې ورته لیکم بای طارق جان دا مې وکی کوي مطلب دې دا سو د نیم اف الله چې دا باید ما صفحه چې لیکلي دي 2 یا 3 صفحې صفحې نو د هرې صفحې په سر کې بدلته هیډر سر لیک ته وایي دې کې به د نیم اف الله راځي مقدسه جمله او په فوټر کې به څه راځي فوټر کې به بای تاریخ یعنی تاریخ د مضمون یا عنوان لیکلی ده دا مې وکړي که په سیټ اپ مې برابر کړ ځان لپاره پرنټ کمانډ به پریس کړي ته دا به څه شی شي اوس موږ پرنټر نشته دی خو بیا هم موږ به پریس کړو او به دلته مثلا تا نه څه غواړي تا غونډ پیجونه زه وباسم زه ورته و بس اپلای کا اوکې کا دا پرنټ د نور کوم آپشن سي دي دا به انشاءالله په پین پروګرام او یا په ورپیډ کې به ډیټیل سره ووایو بس اپلای کا او بس اوکې کا خپل به چی سي دا پروګرام هغه ته چی سي پرنټ سي ها ایگزیټ باندې څه کېږي پروګرام بندېږي امید لرم چې په فایل مینو باندې پوه شوي یاست بیا راځو یو ځل بیا نوټ پیډ ته نوټ پیډ کې دوه مینو چې شی ده ایډیټ مینو ایډیټ معنا خپله چینج علاوه کولو ته وایي که موږ دا ووینو دې کې اکثره شیان کار نه کوي یعنې ډسیبل دي کار وړ نه دي دې شرط ده ایډیټ مینو چې البته ټیکس لیکې ټیکس به څه ورته لیکې زه ورته لیکمه this is خان دا مې ورته ولیکو نو بیا هم بیا اکثره شیان کار نه کوي بعضې کار کوي بعضې نه کوي دې لپاره به څه کوي سلیکټ کوي به سلیکټ څه معنا انتخاب ته وایي لیفټ کلیک باندې چې پریس ونیسي همداسې په خط باندې څنګه چې ورسې دا شنه کرښه پرې راسي ته چې وایي سلیکشن انتخاب دې ته وایي نو بیا به انشاءالله تعالی اکثره کار وکړي ډېر به کار وکړي انډو مطلب دا کنټرول زیډ چې دا ریکارډ ته څنګه کوي ریکارډ ته ورکوي بیا انډو هغه ریکارډ بېرته واپس څنګه ته راولي دا بل دا کټ مطلب دا ده چې مثلا ته غواړې کنټرول ایکس باندې دغه ایریا دې نه خوښي دغه ځای نه خوښي غواړې دا کټ کې نو کټ به څنګه کې کلیک کې به لرې سي بله زه غواړم چې دا خط دلته ده دا خط دلته هم راشي دلته دا خط دلته ده او دلته دې هم راشي غواړم دلته هم راشي نو څنګه به کوې ته به یې دوه کمانډونه کار اخلې کاپي او پیسټ دا دواړه چا خبر لازم او ملزوم دي یعنی چې اول به کاپي کار کوي بیا پیسټ کار کوي که چیرې که پیسټ ډایرکټ وهي کار نه کوي اول به کاپي اخلي چې دا غونډ ټیکس راولې ده دا به غونډ سلیکټ کې کاپي اوس کار نه کوي که نه ځکه ما ورته شرط دا چې ته به دا غونډ سلیکټ کې صحیح دی که نه بیا به چې واخلی کاپي به واخلی لاندې به راسې دلته چې به وهې پیسټ به یې کې دا صحیح شو دا خپله راسي دا خط چې غواړې دا خط دلته هم راسي یعنې د یو خط کاپي وباسې ته پیسټ او کاپي او پیسټ هغه څنګه کولی شې کار اخیستی شي کنټرول سی کنټرول وي باندې دا خپله پرېږئ ډېر بټنه به اوس لاندې ووایو فایند خپله څه ته وایي فایند خپله پیدا کولو ته وایي څنګه پیدا کول
د مثال په طور زه ورته لیکم دلته لاندې راځم په غټ حروف خان لیکم هم او داسې نور. فنډ خپله څه ته وایي؟ پیدا کول ته ما تاسو ته ویلې منشن کړل مخکې. راځو دلته فنډ ته راځو. فنډ کنټرول اف سره فنډ ده. زور ته ماته چې پیدا کړه ماته خان پیدا کړه پیدا کړه ورته مو پیدا کړه اپ ووهه دا ورته د خان څنګه کې پیدا کړه بیرته ډاون ووهه که بیا زه نیکس کم نه کېږي که ناټ فاینډ خان ځکه ته وایې ډاون بیرته راسه نو ته به زه ځکه ته څنګه کوم پیدا کړم. صحیح شو. بل د میچ کیس. میچ کیس دا کار کوي چې په کومو حروفو ته ورته لیکلی هماغه حروف والا پیدا کوي. نو ستا په کومو حروفو خان لیکلی؟ په وړو حروفو خان لیکلی. نو وړو حروفو خان والا به څنګه کي تاسو ته پیدا کړي. څه معنا؟ ګوره دا وړو خط ته به ورشي اپ ووهه دا وړو به پیدا کوي بیا ډاون وهې بیا به غټ نه پیدا کوي غټ ته نه ورځي دا مطلب په کوم حروفو ته لیکلی وي هماغه حروفو ورته پیدا کوي. زه اوس په غټو حروفو لیکم ته ګوره دا غټ حروفو پیدا کوي او وړو حروفو نه پیدا کوي. دا ډایرکټ دلته راغی اوس نه بره ځي او نه لاندې ځکه چې دا دانه ده موږ سره دا نه ده. امید لرم په دې فنډ پوه شوي یاست. بل دا فاینډ نیکس مطلب دا چې بل یو خان پیدا کړه بل خان پیدا کړه ماته دا دلته ذکر شو. فاینډ نیکس کې فاینډ نیکس دلته ذکر شو. ریپلیس خپله څه ته وایي؟ بدلولو ته وایي. کنورټ څه معنا؟ زه ورته خان لیکم زه ورته خان په چی بدل کا؟ په علي باندې بدل کا. که ریپلیس مې ورته ووهه یو خان په علي بدل شي یو خان به په علي بدل شي. که ریپلیس ال ورته ووهه یو دمه دا غونډ خانان په علي باندې بدل شي. امید لرم په ریپلیس هم پوه شوي یاست. ګوټو څه ته وایي؟ ګوټو کې موږ کولی شو چې لاینونو ته ورشو. ګوټو ته ورسې منظور ته ما ته څلورم لاین پنځم لاین ته لاړ شه اوکې که دا پنځم لاین دا وایي زه ورته وایم چې نه لاړ شه اووم لاین ته اوکې که دا صحیح. سلیکټ آل مطلب مخکې ما سلیکټ کړه که نه داسې به سلیکټ کړه مثلا خط که ډېر یې ورته ما وسه نه رسېږي ته سلیکټ کړه کمپیوټر به سلیکټ به کلیک کړم سلیکټ آل یا کنټرول ای غونډ به سلیکټ کړي دا څومره ډېر یي غونډ به څنګه کې سلیکټ کړي. اوس ډېر بټن ته راځو اول به سلیکشن کوي ډېر بټن کار کوي ډېټ ووهئ مطلب دا سلیکشن چې کوم ده دا ماته ډیلیټ کړه. صحیح خیر اوسئ. بل دی ټایم ډیټ F5 باندې هم راځي. ټایم ډیټ کلیک کړه ته به دا وښیي دا چې دا ټایم ډیټ ما سره څومره ده 9:30 دقیقې تېري داسې صحیح درته وران کړه. بل دا فارمټ مینو. امید لرم چې په ایډیټ مینو پوه شوي یاست که بیا هم تاسو نه پوه شوي نو تاسو چې ډیلې سره کوی شئ. فارمټ مینو ته راځو. اول دا ټیک مارک ده. ټیک مارک که ورډ وارپ که ټیک مارک وي او که ټیک مارک نه وي نو څه کېږي او که ټیک مارک یې څه کېږي. اوس ټیک مارک نه ده فرض مثال زه اوس خط لیکم خط لیکم ډي لیکم یا نور څه چې دا اچھا خبره باروبار ځي ټیک مارک نه ده که نه خط باروبار روانه ده. صحیح شو. دا هېڅ راکته کېږي نه. که زه ورته وایم چې نه خط دې باروبار نه ځي چا خبر دې وینډوز به دې راشي که دې راولوېږي نو دا آپشن ټیک مارک په کلیک سره ټیک مارک کېږي او بیا کلیک سره ان ټیک مارک کېږي. اوس ټیک مارک سره اوس خط لیکم ګوره دې پورې به راځي بېرته به راکته کېږي باروبار به نه ځي. بل فانټ د فانټ کلمه چې چېرته ذکر شوله تاسو پوه شئ چې دې کې څه کېږي. دې کې د خط لپاره څه شی دي مختلف سټایلونه دي چې مثلا څومره سایز غواړئ دومره سټایل کې مطلب ریګولر په عادي حالت کې ایټالیک باندې چې کوږي بولټیک ډبل وي هم کوږي هم ډبل وي د مختلف سټایلونه دي. دا سټایل کوم سټایل غواړئ نو چې هر یو غواړئ ته خپله ورته فکر وکړه هر یو چې غواړئ اوکې کوئ خط به دا څنګه شي غټ به شي هر څه به شي. صحیح ده. دا خط څومره ښه ښکاري. دا بعضې خلک د خط ډېر شوقیان دي چې غواړي په نوټ پیډ کې د خط سټایل مختلف بدل کړي نو فونټ نه به کار واخلي. بل د ویو مینو کې څه شی ده؟ سټیټس بار موږ ذکر کړی چې دلته یو بار ده هغه به هغه ته چې وایي سټیټس بار وایي. سټیټس بار اوس کار نه کوي ځکه کار نه کوي چې موږ دلته ورډ ټیک مارک کړی دا ټیک مارک اخوا کړو نو اوس به چې شي موږ دلته به ښکاره شي دا ټیک مارک سره نه اخوا کړو دلته به دا بېرته پټ شي او بیا کلیک کړو بېرته به راشي. امید لرم په دې هم پوه شوي یاست.
بل دا هیلپ مینو به موږ انشاءالله ډیټیلز په سټارټ مینو کې ووایو او دا و خلاصه د نوټ پیډ پروګرام او د وینډوز انټروډکشن و. نو هیله مند یم چې په ده لنډ ډیټیلز باندې پوه شوي یاست. که بیا هم نه پوه شوي نو تاسو کولی شئ سي ډي ترسره کړئ. السلام.